اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، په دوهم فصل کې دا چې عمومي موضوع مالی محاسبې دي، نو لومړی غواړم د مالی محاسبې تعریف تاسو ته وکړم. مالی محاسبه هغه پوهه ده چې پر اساس یې د یوې کمپنۍ یا د یوه شرکت ټول مالی راپورونه یا حسابونه مشخص کولی او په دقیق ډول ثبت کولی شو. نو په دغه فصل کې هر څومره موضوعات چې ذکر شوي دي ټول د مالی محاسبې مربوط کیږي. نن په دغه ویډیو کې غواړم د هغوی په پیل کې د نسبت او په متناسبو اجزاو باندې د یوه عدد ویشل در وپېژنم. نسبت په خپله د دوو همجنسو مقدارونو یا کمیتونو ترمنځ رابطه ده او هغه عدد ته د دوو همجنسو مقدارونو نسبت ویل کیږي چې موږ ته دا راښیي چې لومړی جنس د دوهم جنس څومه برخه ده یا دوهم جنس د لومړي جنس څو برابره دی. په یاد ولرئ چې نسبت کوم واحد نه لري او کولی شو چې په درې ډوله علامو سره یې وښیو چې هغه دغه درې ډوله علامې دي. د تقسیم په علامه سره یې هم ښودلی شو، د کسري خط په علامې سره یې هم ښودلی شو او دغسې د لاندې او پورته ټکو په کېښودلو سره یې هم ښودلی شو. لکه مثال 2 پر 3 دغسې لیکلی شو، دغسې هم لیکلی شو او دغسې هم لیکلی شو. ښه، د دې لپاره چې د نسبت په مفهوم ښه پوه شئ، یو داسې مثال درته رااخلم. فرض کړئ چې دغه یو کسر یا 2 عددونه دي چې موږ غواړو د هغوی نسبت وټاکو. مثال 4 او 24. که د دغو نسبت پیدا کوو نو دلته موږ کولی شو د اختصار څخه ګټه واخلو. 1 واری 4 4 کیږي او 6 واری 4 24 کیږي. نو ویلی شو چې د 4 او 24 ترمنځ نسبت 1 پر 6 دی او دا د دې معنا ورکوي چې 24 عدد د 4 6 چنده دی، یا دغسې ویلی شو چې 4 د 24 شپږمه برخه ده. هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ ګران زده کوونکو. په متناسبو اجزاو باندې د یوه عدد ویشل، د دې څخه مقصد دا دی چې یو عدد فرض کړئ موږ ته د 2 یا د څو کسانو مشترکې روپۍ راکړل شوي دي او ویل شوي دي چې په دې کې د یوه نفر برخه 3 ده، د بل نفر برخه 2 ده. نو دغه د پیسو مقدار به د هغوی څومره کیږي. دا چې د پیسو مقدار موږ د 2 او 3 په اندازه مشخص کړو، دغه په خپله د یو عدد په متناسبو اجزاو باندې ویشل دي. لکه مثال 500 افغانۍ دي. په دې کې د یوه نفر د برخو اندازه چې ا نومیږي 2 ده او بل نفر چې بی نومیږي د برخو اندازه یې 3 ده. که په عموما کې دغه د دواړو نفرو برخې جمع کړو، یعنی ا جمع بی یا مقصد د دوی برخو جمع، ټولې څو کیږي 15 برخې کیږي. نو اوس دا چې مجموعه روپۍ 500 افغانۍ دي، نو دلته اوس دغسې لیکو چې
په 5 کې فرض کړئ د ا نفر د پیسو مقدار معلوموو داسې ویلی شو چې په 5 کې یعنې په 5 برخو کې 2 برخې کېږي د هغې نو په 500 افغانیو کې به څو کېږي نو دلته د مجهول یا د نامعلوم په شکل x ذکر کوو اوس دلته طرف وسط طریقې نه کار اخلو دغه په دې کې ضرب کوو 500 افغانۍ ضرب 2 مساوي کېږي که څه هم تاسې تناسب نه دی ویلی مګر په شپږم ټولګي کې د هغې ذکر شوی دی چې د طرفینو د ضرب حاصل مساوي د وسطینو د ضرب حاصل سره نو اوس دغسې لیکو چې x ضرب 15 یا 15 ضرب x دواړه طرفونه د x په ضریب ویشو دا به دلته ختم شي او دلته 2 ضرب 1500 څو کېږي دې خواته به یې ولیکم زر کېږي واحد په خپله افغانۍ دی په مخرج کې 15 اوس دغه به بیا هم اختصار کړو 1 وارې 15 2 وارې 15 صفرونه خپل لیکو نو څو روپۍ شوې 200 افغانۍ اوس د بي نفر چې 3 برخې کېږي دغه پیسې نو هغه چې معلوموو د دې لپاره د 2 طریقو څخه کار اخیستلی شو یوه طریقه یې په همدغه شکل فرض کړئ په 5 کې 3 برخې نو په 500 افغانیو کې به څو بل شکل یې دا دی چې دغه د 500 افغانیو څخه به د ا نفر برخه چې 200 افغانۍ کېږي هغه به تفریق کړو پاتې ده چې کوم لاسته راغی هغه به په خپله د بي نفر د 3 برخو د پیسې اندازه وي نو د 500 افغانیو څخه که چېرې 200 تفریق کړو لاسته راځي 300 افغانۍ نو ویلی شو چې د بي نفر 3 برخې د پیسو مقدار 300 افغانۍ کېږي ګرانو زده کوونکو درس دې په همدغه ځای بس وي بیا چې د یوه بل درس سره حاضرېږم د الله په امان